د هوسۍ ناول قدرمن اورېدونکو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. قدرمن اورېدونکو نن درته د ناول لومړۍ او په زړه پورې برخه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. د کوټې کړکۍ او دروازه بیخي تنګې دیوال پرته وه. د لمر وړانګې په کړکۍ کې راننوتلې وې. هوا دومره پاکه وه چې ذره ګرځ هم د لمر په وړانګو کې نه لیدل کېده. ځان مې کړکۍ ته ښه ور نږدې کړ. د سیند شور او ځواږ مې تر غوږ سو. لاندې سیند په مستۍ بهېده. یخې یخې څپې له سینده راجګېدلې. د سیند په غاړه د ونو څانګې په سیند کې ډوبې سوې وې. په دغه اوړي کې د غرونو په سرونو پوره واوره پرته وه، نو ځکه خو سیند په مستۍ کې وو. اوبه خو یې دومره یخې وې چې هاړو لاس پکې چا نسو ښکته کولی. رښتیا چې خپله ځاله، خپله مینه او خپل کور ډېر خوږ دی. هغه که انسان دی، که حیوان او که پرنده ده، خپل ټاټوبی پرې ډېر ګران وي. زموږ کلی ډېر لوی نه وو، خو د ښکلو منظرو په منځ کې پروت وو. دوو خواو ته یې جګ جګ غرونه ولاړ وو. د څېړۍ او نښترو ونو د ګڼوالي له امله توره شپه جوړه کړې وه. په غرونو کې ځای ځای باندې کروندې هم شته. ډېری خلک پکې اوسېږي. د غرونو لمنو کې لوی او واړه کلي پراته دي، خو دا کلی د سیند په غاړه پروت دی. همدا غرونه او هواګانې دي چې د دې سیمې د کلي خلک یې روغ رمټ ساتلي دي. زما ښه یاد سي چې د باندنۍ هېوادونو ځینې سیلانیان زموږ په کلي تېرېدل او نورو درو ته به تلل. د دې ځای په خلکو کې ښه راشه درشه سته. دوی په اخترونو او اشرونو کې یو له بل کره ځي و راځي. هسې خو په ټول افغانستان کې همدا کلتور دی، خو په ځانګړې توګه د دې ځای په پښتنو کې دیرې او حجرې په ټنګ ټکور تودې دي. او بیا خو د ژمي په اوږدو شپو کې د کلي له حجرو نه د ټپو او یکزار غږ پورته کېږي. سره له دومره غریبۍ هم ټول لکه د ورونو په شان شپې تېروي. ادب، حیا، د کشر او مشر خپل خپل ځای او درناوی پکې موجود دی. خو یو شی چې د دې خلکو ژوند یې تباه کړی دی، هغه بېسوادي ده چې کسر او ګناه یې د تېرو رژیمونو په غاړه ده. سره له بېسوادۍ هم خلک یې په ادب ګډېږي. ته به وایې چې لوړې زده کړې لري. زموږ په کلي کې ایله بیله 3-4 تنه مامورین او تنخواخواره موجود وو. نورو ټولو په خپله ځمکه کې له پخوا نه بزګري کوله. مامور سهار به چې کله کلي ته راغلي، موږ ته به یې د ښار کیسې کولې. د ویل نوی مامور سوی وم. د ورځپاڼې لپاره به مې هره ورځ د خپرولو وړ مواد تیارول. تل به مې د کار په ځای کې په خپل میز سر ټیټ کړی وو. یوه ورځ د کار په خونه کې سخت مصروف وم چې د دفتر ملازم راغلی. ویلي مامور صاحب څوک دې غواړي؟ خوله مې نه نسوارو ډکه وه، په لیکنه بوخت وم. سر مې راجګ کړ چې وړاندې په دروازه کې یوه نجلۍ راننوتله. ښکلې نجلۍ په ښکلې دریشي کې را روانه وه. زر مې نسوار تو کړل. له میز نه ورپاڅېدم او د هغې مخې ته ورغلم. چې نږدې راغله او سترګې مې پرې ولګېدې. ښایست او ښکلا ته یې هک پک پاتې سوم. حیران سوم چې دا ښکلې او پیشینې پیغله او سهاره ته، زه د کلي سړی او دا د ښار ښاپیرۍ. مخامخ روان وم. ویلې مامور سهار تاسې یاست؟ ما ویل هو بیبي، زه خپله یم، راځه مهرباني وکړه. هغې راته سترګو سترګو ته کتل. ویلې مننه، سهار صاحب شو چې ستا کارځای مې وموندی. زه لا شکمن سوم. ما ویل لکه کومه جاسوسۍ درپسې کړې ده. خدای دې خیر پېښ کړي. کومه ګناه خو به رانه نه وي سوې. نور خو څه نه وو، صرف ځینې لیکنې مې داسې کړي وې چې پر نظام د انتقاد بوی ترې پورته کېده. او هم مې په یوه نیمه لیکنه کې د وخت له ناخوالو سر ټکاوه. اگر چې ډېرو به د رژیم په خلاف ځینې مقالې او تنزیې لیکلې، خو په زړه کې مې ډېر څه تېرېدل. هغه زما د میز تر څنګ په څوکۍ کېناسته. د سترګو لاندې مې وڅارله. ما ویل که کومه خپلوانه یا شناخته مې وي. د شوبې خدمتګار ته مې وویل، والکه چنارګله، ها دا پیسې واخله، چای راوړه، له دوکانه در سره شیرپیره هم راوړه. زه خپل میز ته کېناستم. نجلۍ ته مې په احتیاط او ادب سره مخ ور واړاوه. ورته ومې ویل، بخښنه غواړم که خپل ځان راته راوپېژنې.
هغه مسکی سوه. سرې نرۍ شونډې یې بیرته کړې، تورې اوږدې سترګې یې راواړولې او ویې ویل: زما نوم هوسۍ ده، د ادبیاتو د پوهنځي د 4م کال محصله یم. خپل اوربل یې په چپ خوا ورتاو کړ، سترګې یې مړې غوندې پورته واړولې. ویل یې له پخوا را سره دا هیله وه چې له تاسې سره له نږدې نه وګورم. د ژوندون په مجله کې مې یوه ورځ ستا یوه مقاله لوستلې وه، ټولو پرې ښې تبصرې کولې. ستا د راډیو داستانونه هر چا اورېدلي دي. ما هم د هرې جمعې په شپه ستا راډیویي داستانونه اورېدل او تعقیب کړي مې دي. غوښتل مې چې یو ځل دې له نږدې نه وګورم. سهار صاحب ستاسې لیکنې، لنډې کیسې او مقالې مې هم لوستلې دي. څو وارې مې له ځانه سره پرېکړه کړې ده چې تاسې له نږدې نه ووینم. له نیکه مرغه چې دا نن مې له تاسې سره د لیدو نصیب وسو، له ډېرو پوښتنو وروسته مې دلته پیدا کړې. ما وویل: هو وله، څه وکړو وظیفه ده نو. سبا یې راځو، ټوله ورځ بس همدا کار دی. په دې میز مې سر ټیټ کړی وي، ان چې مازدیګر سي بیا کور ته روان سم. په دې وخت کې د شعبې خدمتګار چای راوړې. ما د چای پیاله ډکه کړه او د هغې مخې ته مې پر میز ورته کېښوده. د چای څښلو هیله مې ترې وکړه. ویل یې: مننه. ما هم د چای پیاله ځان ته ډکه کړه. په زړه کې مې په دا لږه شېبه کې ډېر څه تېر سول. حیران خو په دې وم چې دا ښکلې نجلۍ او سهار ته نسوارې. بیا مې چې فکر وکاوه، ما ویل: خو خالي لیدو ته دې راغلې ده، نو اوس ته څه زړه پورته ښکته کوې؟ بیا مې زړه رالوی کړ او داسې مې پوښتنه ترې وکړه: بخښنه غواړم که تاسې ځان راته راوپېژنئ او هم راته ووایئ چې اصلي مطلب دې څه دی. ویلې: مخکې مې درته وویل چې زما نوم هوسۍ ده، د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د 4م کال محصله یم. نور مې ترې د پوښتنې جرأت نه درلودی، خو هغې وویل: کور مې په وزیر اکبر خان مینه کې دی، اصلاً د جنوب یو. زموږ ټوله کورنۍ د جمعې په شپه خامخا ستا راډیویي داستانونه اوري. هغې د چای نه غړپ وکړ. زه ورته ښه ځیر سوم. خدای راستي چې په غړۍ کې اوبه ښکارېدې. زه له وړکتوبه شرمناکه وم، ښځو ته مې نسو کتلی، خو بیا مې زړه رالوی کړ. په غټو او وروڼو مې ورته وکتل. هغې چې سترګې راواړولې، ما ویل: ګنې زړه یې رانه وویستی. څه بل شان ښایست رابر کړی وو. په مرۍ کې مې لاڼې وچې سوې. هغه هم را باندې پوه سوه. ما چې بیا ور وکتل، هغې زما په سترګو کې خپلې سترګې ښخې کړې. زه وشرمېدم او د هغې د سترګو په جنګ کې پاته راغلم. یوه شېبه موږ دواړه غلې پاته سوو. په زړه کې مې تېر سول. ما ویل: هسې نه چې در باندې پوه سي او شکایت درنه ونه کړي. هغې وویل: بخښنه غواړم چې له کاره دې ونه باسم. له خپلې پیالې یې ګوټ وکړ. په شوبه کې یې هرې المارۍ ته یو ځل ور وکتل. بیا یې زما میز او ما ته په ځیر ځیر کتله. غوښتل مې چې دویمه پیاله چای ور واچوم. ویل یې: بس دی سهار صاحب، ډېره ډېره مننه. اوس هم دومره لږ څه پېژندګلوي مو سره وسوه. سبا ته که وخت ولرې، کوم ځای به سره واده کېږدو او غواړم پوره در سره وپېژنم. څنګه؟ ما وویل: ډېره ښه ده بیبي. سبا ته به زه په 4 بجو درته لاندې د مطبعې مخې ته ولاړ یم. که د غوښتل او وخت یې درلودی، سره به ګورو. ویلې: سمه ده، اوس به ستا په اجازت سره درنه رخصت سم. ما ویل: سمه ده، مهرباني وکړه. زه ورسره ان تر دروازې لاړم. مخ یې راستون کړ او ویې ویل: بس نور مه راځه، له میلمه پالنې نه دې ډېره مننه. د مینې ډکه خندا یې وکړه. ما هم ورسره خوله چینګه کړه. د خدای پاماني مو سره وکړه او دا لاړه. بیرته چې راستون سوم، د سر ویښتان مې نیغ ودرېدل. دستې مې یوه ټونګه نسوار خولې ته ور واچول. په فکر کې ډوب لاړم. ما ویل: د کونډي زویه، یو فقیر ملنګ لیکوال بغیر له دې ماموریته نور هیڅ نه لري. په کلي کې د یو زوړ کور او زړه بوډۍ مور در پاتې ده. غریبۍ خو له وړکتوبه د هر شي له جرأته ویستلی یې. د خوارې کونډې زویه، خپلې روټۍ ژویه. په منډه له میزه پورته سوم او په دیوال پورې ځوړندې هندارې ته ودرېدم. په خپلو ویښتانو کې مې ګوتې ووهلې، خو یو څه تمه مې ځان ته پیدا سوه. په زړه کې مې وویل: سهار له چا نه کم نه یې،
خو بس په جیب کې دی غیران نه بډیږي. بیا مې څو ګامه په کوټه کې واخیستل. سګریټ مې ولګاوه او هغه مې فکر ته راغله. نوم مې هوسۍ دی. دا د بیا د پوهنځي محصله یم. له ځانه سره مې وویل چې دا د کاپیر لور څومره ښکلې ده. سرې نرۍ شونډې، سپین غاښونه، تورې اوږدې سترګې، دنګه ونه، سراهي غاړه، تورې اوږدې زلفې. یا ربه چې څومره ښایست دې ورکړی دی. بیا میز ته کښېنستم. له ځانه سره مې وویل ډېر چونجن زړه دې دی. دا ته څه کوې؟ غریب سړی او براګې سپی. پردۍ نجلۍ پسې دې زړه ولاړې. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر یوې بلې په زړه پورې برخې د الله په امان.